زه فرهاد اکبریم. دا هم بشپړ خبرونه. د سولې لومړی سمپوزیم د اروپایي اتحادیې په ملاتړ په هرات ولایت کې جوړ شو. په دا سمپوزیم کې چې دیني عالمان، مدني فعالانو، میرمنو او ډیری شمېر فرهنګیانو ګډون کړی و، موخه یې د سولې پروسه کې د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د میرمنو د شاملېدو لپاره دادخواهي بلل شوې ده. نور حال زما د همکار غلام فاروق رسولي په راپور کې. د څو لسیزو جنگ وروسته افغانان د سولې تږي دي، خو د طالبانو سره د امریکای پلاوي د خبرو پیل هیوادوالو ته یو وار بیا د سولې راتلو هیله پیدا کړې. په دغه خبرو کې د افغان حکومت مبهم رول او پکښې د میرمنو او نورو قشرونو ونډه د پوښتنې ځای دی. په هرات ولایت کې د دې لپاره چې د افغان سولې پروسه کې ټولو قشرونو په ځانګړي ډول میرمنو ته ونډه ورکړل سي، یو سمپوزیم د اروپایي اتحادیې په ملاتړ جوړ شو. امان الله نیازي د دغه سمپوزیم په لار اچونکی وایي د سولې په خبرو کې باید د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د میرمنو حقوقونه او ونډه خوندي وساتل سي. عنوان اصلی سمپوزیم صلح امروزی در هرات سهیم ساختن خانم‌ها در پروسه ملی صلح افغانستان، مد نظر گرفتن نگرانی های خانم ها، زن های افغان در پروسه صلح و همچنان سهیم ساختن خانم های افغان در این پروسه ملی تا به یک پروسه پایدار و دامدار دست پیدا کړي. په دغه سمپوزیم کې ګډون کوونکي هم وایي چې له جنګ څخه ستړي شوي او یوه باعزته سوله غواړي، خو پر سر یې باید کومه معامله ونیسي. برگزاری همچین سمپوزیوم میتونه که یک انگیزه خیلی خوبی برای مردم داشته باشه. مردمی که خواهان صلح هست، مردمی که میخوان به حقوقشان دست یابن، مردمی که میخوان در صلح و امنیت و آرامش زندگی کنن، یک برنامه مفید هست. زما د کورنۍ زما ورور شهید شو، زما وراره شهید شو، دوی دانه شهیدان زما سره دوه دولت غواړم چې سوله برابر افغانستان خو بس بدبختی د 40 کال 15 کال کېږي چې جنگ دی، د جنگ سره موږ څه ما نمیخوایم صلح هم مانند پیمان استراتژیکی که آمریکا دولت افغانستان قبلا امضا کرد باشه. ما یک ضمانت اجرای قوی بین المللی میخواهیم که صلح افغانستان یا همون تفاهمنامه صلح که بین افغانستان، آمریکا و طالب‌ها و دیگر گروه‌های مخالف مسلح دولت به امضا برسه یک ضمانت اجرایی قوی داشته باشه. د ویلو د هیواد په ولایتونو کې ورته 7 سمپوزیمونه جوړ شوي او په لار اچونکي وایي پلان لري په دویمه دوره کې په نور ولایتونو کې هم ورته کار وکړي.